د ټانک د منجخیل پر امنیتي پوستې په ورستي ځانمرګي برید کې وژل شوی د پاکستان فوج سرتیری نایک اسد خان نن د جولای په 25مه د نوښار په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د پاکستان فوج لوړپوړو چارواکو، د ملکي ادارو استازو، د سیمې مشرانو او سلګونو خلکو ګډون کړی و او د اروخات لپاره یې د مغفرت دعاوې وکړې. له جنازې وروسته د نایک اسد خان جسد د هغه پلرنۍ هدیرې ته یوړل شو چې هلته د وروستیو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. د پوځي دود له مخې د پوځ یو چاک او چوبند ډلې رسمي سلامي وړاندې کړه. همدارنګه د پوځ د مشرانو لخوا د هغه پر قبر د ګلونو څادرونه هم کېښودل شو. د اروخات نایک اسد خان کورنۍ وایي هغه د خپلې دندې په مهال ژوند د لاسه ورکړ او په میراث کې مور او پلار، یو زوی او یوه لور پرېښودل. د ټانک د منجخیل پر امنیتي پوستې دغه ځانمرګي برید د جولای په 23مه شوی و چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د پیښې په اړه د چارواکو پلټنې روانې دي. سید ندیم مشواڼي، شال نیوز، نوښار.